دلته زه راځم 20م درس دی موږ سره په دې کې به یو فولډر والم د CSS په نوم باندې او همدې کې به یو بل فولډر والم د JS په نوم باندې او دې کې به یو نیو فایل والم د site.html په نوم باندې او د CSS کې به یو نیو فایل والم د style.css په نوم باندې او د JS کې به نیو فایل والم د main.js په نوم باندې. دا زمونږه پروژې ده، په دې به کار کوو. نو site.html ته راغلم، په دې کې د HTML چې کوم بیسیک کوډ دی هغه مې ولیکل، د هغه نور څه یو لینک جوړوم د CSS لپاره. نو لیکم چې موږ سره CSS په نوم فولډر دی، په دې کې style.css په نوم فایل دی. هلته زه راځم سایت بار په نوم باندې یو ټایټل ورکوم، لاندې راځم سکرپټ لیکم او خپل جاوا سکرپټ کوډ چې دی هغه لینک کوم چې موږ سره JS په نوم فولډر دی، src JS په نوم سره فولډر دی او په دې کې موږ سره main.js په نوم فایل دی. نو دا موږ درې واړه لینک کړه. اوس کار څه کوو؟ موږ یو سایډ بار جوړو چې کو بٹن بلري چې کله کلیک کوو نو سایډ بار برادیو، چې کله کلیک کوو نو سایډ بار به موږ سره ورکیږي. نو ته بس کومه زه یو مین اخلم، په مین کې موږ سره لومړی اساید به موجودي، صحیح ده، او بیا به موږ سره یو سیکشن موجودي. سیکشن کې به زموږ ټوله ډیټا وي، ټول ویب سایټ یې. اساید کې به موږ سره صرف سایډ بار وي. نو سایډ بار لپاره به یو هیډر واخلم او په دغه هیډر کې به موږ سره یو بٹن وي، چې دا به څه بٹن وي؟ دا به کلوز بٹن وي. د هغه لپاره به زه سیو کوم چې را بشم فنټ او سم ته. نو دلته به راشم سرچ وکم، مثال د خبره د کلوز په نوم ایکن به سرچ کوم او د کلوز په نوم ایکن چې ما سرچ کو نو دا موږ سره ایکنونه دي. ګوره ډېر څه تغیرات دي راوستي، نوي نوي ایکنونه پکې راغلي. نو زما دا یو پکار دی، دا هم زه استعمالولی شم. زه به دا یو راوالم. نو دا چې مې راواخیستو، ګوره HTML لپاره، ریاکټ لپاره، ویو لپاره، هر یو چې تاسو اخلئ. نو موږ HTML نو کلیک کوم، HTML مې راواخیستو. هلته راځم بټن کې پیسټ کوم، دلته مې پیسټ کوم او دې چې کوم لینک دی موږ سره د فنټ او سم هغه به هم زه جوړ کوم. CSS کې موږ سره آل دا هم موږ سره جوړ شو. نو لینک موږ سره راغی. اوس که زه راشم صفحه ریلوډ کوم نو دلته به موږ سره صفحه به څنګه ریلوډ کوو؟ صفحه به دې ځینې زه لینک راوالم، هلته به راشم پیسټ به کوم، نو دا موږ سره راشي. نو دلته موږ سره ایکن میکن راغی، کیسه جوړه شوه. نو دلته موږ سره دا راغی. هیډر نه لاندې به موږ UL اخلو، UL کې به موږ LI اخلو او LI کې به موږ سره A راځي او په دې کې به موږ سره لیمینوګان راځي لکه ډیشبورډ او کاپی پیسټ لیکم مثال د خبرې هوم، کاپی پیسټ لیکم مثال د خبرې سروایسز، کاپی پیسټ لیکم چې سیټینګز، کاپی پیسټ لیکم چې ریپورټ، مدا ځانه کیسې لیکم او دلته لیکم چې ګیلری، لیکم چې اپډیټس او لیکم چې نیوز کمپایل او لاس کې ورته لیکم چې پروفایل. دا لینکونه مالته واخیستل، د موږ سره په دې شکل راغی. سیکشن کې موږ چینل لیکو، یو کس به بیک ګراوند کلر لپاره وړو چې هغه ما تیار ډاونلوډ کړی د 1.jpg په نوم باندې. نو راځو خپل CSS سٹارټ کوو او دلته به یو بل خواري هم وکړم چې تاسو هر څه بیرته ذهن ته راشي. فنټ ګوګل فنټ ته راځم او ګوګل فنټس کې چې موږ سره کوم یو فنټ هغه انتخابو، ځکه چې پروجیکټ به مخ شي او تاسو به ذهن ته راشي چې موږ کارونه څنګه کوو. نو دلته به یو فنډ ډیر ورپسې نه ګرځم، دا یو فنډ چې موږ سره چې راشي همدغه لومړنی فنډ به والم او په دې لومړني فنډس کې به زه یو دا ډیزاین واخلم او بل به دا والم، بل به دا او بل به دا. او د دې چې موږ سره کوم لینک دی دا لینک به زه دې نه کاپي کړم او را بشم خپل CSS HTML ته دلته به پیسټ کړم. نو دا هم راغی موږ سره او دې چې کوم موږ سره فنټ فیملی دا به دې نه کاپي کوم، را بشم خپل CSS ته دلته به ولیکم چې موږ سره کوم جنرال شیان دي هغه پیډینګ به هم 0 شي، داغه به مارجن هم موږ سره 0 شي او دې چې کوم موږ سره باکس سایزینګ دی نو باکس سایزینګ چې دی هغه به شادو نه سایزینګ، نو هغه به موږ سره بارډر باکس وي. همدا ډول موږ سره چې کوم باډي ده د باډي چې کوم موږ سره فنټ فیملی ده هغه به دا یو شي او چې کوم بیک ګراوند کلر دی هغه به موږ سره دا یو شي. نو دا موږ سره ټول په دا شکل راغی. اوس راځو موږ سره چې کوم اساید دی چې په دې کې موږ سره سایډ بار موجود دی، نو دا ما راواخیستو چې کوم بیک ګراوند کلر دی هغه ما ورله ورکړم مثال د خبرې بلیک او دې چې کوم موږ سره ویډ دی هغه ما ورکړو 200 پکسله
او د کوم پیډنګ دی هغه ما ورکو 2 ریم. نو دا موږ سره په دې شکل راغی. او د دې چې کوم موږ سره ویډ نو وروسته هایټ دی نو هغه چې دی موږ سره 100 ویو ایج دی. دا موږ سره فول شو. او دې کې دننه چې موږ سره شان دي اساید کې دننه چې موږ سره کوم یو ال دی او داغه چې کوم موږ سره لست سټایل دی هغه بنن شي. او اساید کې دننه چې کوم یو ال دی یو ال کې لای دی الای کې ا دی دا چې کوم چې ټیکس ډیکوریشن دی هغه به موږ سره نن شي. دا چې کوم کلر دی موږ سره هغه به موږ سره وایټ شي. او یو ال کې دننه چې کوم شیان دي د هغه لاین هایټ چې دی نو هغه به موږ سره 2 ریمز شي. نو 2 ریمز 5 ریمز او څه شیان چې د موږ سره ټول به ټیکس الاین ټو سنټر بشي. ټول موږ سره سنټر ته او دا شی چې دا ټیکس الاین سنټر دا ډایرکټ اساید کې کوم ځکه بٹن دغه به هم باید سنټر ته شي. نو ټول موږ سره باندې سنټر ته رااله. او دا چې کوم الاین دغه ټیکس لاین هایټ ورکړه دا به 3 کوم نو ټول به موږ سره په دا شکل راشي. او فونټ سایز چې دی نو فونټ سایز چې دی هغه به موږ سره شي 1.1 em. دا موږ سره دې شي. دا فونټ سایز هم زه د اساید تور کوم چې بټن هم واخلي. نو دا موږ سره دا راکړم. او په اساید کې دنه هیډر دی او دغه هیډر ته چې دی نو زه ورکوم مثال د خبرې مرجن ټاپ او باټم 1 ریم او لیفت رایټ چې دی 0. نو دا به موږ سره په دې رقم راشي ټاپ او باټم 1 ریم نه بلکې یوازې باټم ته ورکول غواړو بره زموږ نه دی پکار دا به لرې کوم. نو دا موږ سره په دې شکل راشي. او په دغه هیډر کې اساید کې دنه هیډر دی او هیډر کې دنه چې موږ سره کوم بٹن دی دلته به زه راشم. دې چې کوم موږ سره بارډر دی هغه به 0 کړم. دې چې کوم موږ سره پیډنګ دی آوټلاین دی هغه به هم 0 کړم. دې چې کوم موږ سره پیډنګ دی هغه به ذکرم مثال د خبرې څنګه به کړو زه به راشم لومړی بیک ګراوند کلر بورډ ورکړم. بیک ګراوند کلر به رد شي موږ سره. نو دا موږ سره په دې شکل راشي. دې چې کوم شیان موجود دي هغه چې کوم کلر دی هغه به موږ سره وایټ شي. نو دا موږ سره وایټ راشي. او دلته چې دی موږ سره ورکو ویډ بیسونه مثال د خبرې 50 پکسله او دې چې کوم هایټ دی هغه به هم موږ سره 50 پکسله وي. او دې چې موږ سره کوم بارډر ریډیوس دی هغه 50% وي. دا موږ سره په دې شکل راشي. دې چې کوم فونټ سایز دی نو فونټ سایز چې دی هغه به شي 1.5 em ډیر غټ بکو. بس دا موږ سره په دې شکل راشي. چې کله کرسر راځي نو کرسر به شي موږ سره پوینټر به وي. او دې چې کوم بارډر دی او 2 پکسل سالید وایټ به وي. دا موږ سره په دې شکل راغی. اوس راځو سیکشن ته. نو سیکشن کې څه نه کوو. سیکشن کې اواز زموږ چې بیک ګراوند ایمیج په کار دی. بیک ګراوند ایمیج چې دی موږ سره بیک ګراوند ایمیج چې دی نو سی اس اس فولډر نه به ووځي. یو آر ال به ورکو. یو آر ال کې به ټول چې سی اس اس فولډر نه ووځي بیا موږ سره 1.jpg راوړم دا موږ سره بیک ګراوند ایمیج راشي. نو بیک ګراوند ایمیج او دا چې موږ کوم اساید اخسته دې ته به پوزیشن ورکوم فکسډ. پوزیشن به موږ سره فکس شي. ټاپ نه به 0 شي موږ سره او لیفت نه به هم موږ سره 0 شي. او دا چې موږ سره کوم سیکشن دی دې چې کوم ویډ دی هغه موږ سره 100% شي او دې چې موږ سره هایټ دی هغه موږ سره 100 ویو ایچ شي. نو دا موږ سره په دې شکل راغی. او دې کې چې کوم موږ سره عکس دی داغه چې موږ بیک ګراوند چې کوم موږ سره پوزیشن دی هغه به سنټر وي او دې چې کوم موږ سره بیک ګراوند سایز دی نو هغه موږ سره کفر وي. دا موږ سره په دې شکل وشو. او اوس به څه کوو. اوس به ما چې دا کوم اساید اخسته زه به فی الحال د دې چې کوم لیفت دی دا به منفي 400 پکسل کم. نو دا به ایسته ووځي د ساحې نه ووتو. او دې کې سیکشن کې دننه هم زموږ یو بٹن پکار دی. نو سیکشن کې دننه هم راځم یو بٹن اخلم او بٹن چې دی نو بٹن د اوپن بٹن د نو دلته راشم بیا هم فونټ او سم ته ضرورت لرو. نو دلته راځم فونټ او سم ته فونټ او سم التلیکو بار. نو دا به دې ځای کاپی کړم. کاپی کول نو څه به راشم او دلته به پیسټ کړم.
دا هم موږ سره راغی دلته راغی موږ سره نو دې لپاره به هم کوډ ته به وایي چې موږ سره کوم سیکشن دی او سیکشن کې چې کوم موږ سره بټن دی او سیکشن هم غلط لیکلی دی په دې کې چې موږ سره کوم بټن دی هغه به راولي بارډر به موږ سره 0 وي آوټلاین به موږ سره 0 وي او چې کوم موږ سره پیډینګ دی ټاپ باټم 0.5 ریم او 1 دی چې 1 ریم او چې کوم فونټ سایز دی نو موږ سره هغه به چې موږ سره 1.1 em فلحال موږ جاوا اسکرپټ کې څه نه دي کړي خاص سی اس اس کې لګیو او ټاپ مارجن چې دی نو ټاپ نه هم 1 ریم او رائټ نه 0 لفت باټم نه چې دی 0 او لفت نه چې دی 1 ریم دا موږ سره په دې شکل راشي او کارسر چې دی نو هغه پوینټر وي نو دا موږ سره پوینټر شي او فونټ سایز 1.2 به کو دا موږ سره 3 به 4 به دا موږ سره په دې شکل راشي اوس کار څه کولی چې کله کار بدای چې بای ډیفالت خو به دا موږ سره کوم سایډ بار دی دا موږ سره 0 به وي دا موږ سره خودل کیږي خو چې کله زه په دې بټن کلیک کوم نو دا سایډ بار باید ورک شي او چې کله په هغه کلیک کوم نو بیرته راشي نو دلته به زه کوم یو جنرال کلاس به جوړ کوم او کلاس به زموږ شی وي چې هایټ او د هایټ به وایي چې د دې کوم لیفت دی نو هغه د موږ سره چې شي 0 شي 0 نه منفي 400 پکسله نو اوس به څه کوو جاوا اسکرپټ واسطه به دا کلاس هلته اډ کوو مثال که دلته زه راشم سایټ ته او سایټ کې سایټ بار ته دا کلاس ولیکم کلاس او کلاس ولیکم چې هایټ سیو کړم او سفری لوډ کوم نو ګور هغه موږ سره هایټ شو نو امدا کار کول دا کلاس دلته اډ کول دي او بیرته ریموف کول دي نو بای ډیفالت خو به دا موږ سره شو وي نو چې کله کلاس اډ کیږي دا به ورکیږي او چې کله بیرته کلاس لرکیږي نو دا بیرته پیدا کیږي نو دا موږ سره څه کار دی نو دې بټن ته به هم زه ولیکم آن کلیک او چې کله دا کلیک کیږي نو مطلب دا دی موږ به یو فنکشن جوړو او هغه فنکشن به چې موږ سره د هایټ فنکشن وي مطلب چې کله دا فنکشن کال کیږي نو دا کلاس به موږ دلته اډ کوو چې کله کلاس موږ دلته اډ کوو نو زموږ چې کوم دغه دی هغه به هایټ شي او دا فنکشن به موږ جاوا اسکرپټ کې جوړو نو زه راځم ورته لیکم چې فنکشن او فنکشن موږ سره چې د هایټ په نوم دی او په دا هایټ کې چې وکړه په دا هایټ کې دا وکړه چې ډاکومنت ډاټ کیوري سلیکټر او پس کیوري سلیکټر کې چې والا اسایت راواله او سچ دا واخلو په دې کې سیټ کې اټریبیوټ او کوم اټریبیوټ به سیټ کې کلاس او کلاس به چې موږ سره کلاس موږ سره کلوز هایټ وي دا موږ سره هایټ وي نو ګوره هغه موږ سره ورک شو اوس بیرته چې راولو نو باید په دې بټن کلیک شي او چې کله په دې بټن باندې کلیک کیږي نو موږ سره بس کیږي ان کلیک او په دې کې به موږ یو فنکشن کال کوو د شو په نوم باندې او دغه شو فنکشن کې به موږ څه کوو چې دلته موږ وګورو رائټ کلیک انسپیکټر راشم او انسپیکټ کې زرا چې ایلیمنټس ته ایلیمنټس کې زرا چې ما اسایت کې وګورم موږ سره چې لګیدل دی کلاس هایټ لګیدل او کله ته وګورو کلاس هایټ موږ سره نشته نو دا کلاس هایټ چې لګي مطلب زموږ مینو چې دا غوړ کیږي زه چې بیرته دا ولر کو نو هغه راځي نو په شو فنکشن کې به موږ سوګو شو فنکشن کې به موږ بیرته دا چې کوم موږ لګول دا بیرته موږ ریموف کو نو همدغه فنکشن دې نه کاپی کوم لاندې پیسټ کوم او دې چې کوم نوم د دې هایټ په ځای ورته شو لیکم ول در راځم ورته چې ما کوم د غلی کله ده set attribute لیکم زه ورته لیکم چې remove attribute کوم چې موږ سره کوم کلاس ده هغه remove کا نو ګور اورلا په دې کلیک کوم دا لاړو په دې کلیک کوم بیرته راغی په دې کلیک کوم چې په دې کلیک کوم بیرته راځي یوازینی مسله موږ سره د ترانزیشن ده نو موږ کولای شو تر راشو د موږ کوم کار چې کوو په دې سیټ بار باندې نو ته بزراشم ترانزیشن به ولګم ترانزیشن به آل وی او آل نو ته به 1 سیکنډ وی او ایز به موږ سره سیو اوس ګوره کلیک کنو هغه لاړ در سره په دې کلیک کنو بیرته به تاسو راشي بیا کلیک کنو بیا وځي او بیا کلیک بیا برازي نو دا نور سن ده په دې باندې چې کوم کلاس ده هغه اډ کیږي په دې باندې هغه کلاس بیرته ریموف کیږي ګوره کلاس کې موږ څه ویلي بای ډیفالت چې ده زمونږ دا اسایت فکس ده ټاپ نه او لیفت نه 0 ده نو موږ سره ښکاری نو دا موږ کلاس کې چې دا لیفت منفي 400 پکسل یعنی دا لیفت طرف ته بوزه 400 پکسل نو دا چې د پدې کلاس کې دا کلاس به موږ چرته اډ کوو دا چې کله پدې اسایت کې اډ شي نو دا موږ بٹن د ویل چې پدې کلیک هغه کلاس اډ کیږي چې کله اډ شي هغه شاته دي 400 پکسل او چې کله پدې کلیک نو بیرته 0 شي نو بیرته راشي ځکه کلاس ریموو شي نو کله کلیک کوم انسپیکټ اول تراشم سفری لوډ کما دلته ګوره اسایت کې موږ سره هیڅ سم نشته په الحال اسایت کې موږ سره نشته کله پدې کلاس ګوره چې کلیک کما نو ګوره د موږ سره چې راغی
هایت په نوم باندې کلاس اډ شو چې کله په دې کلیک کوم نو ګور هغه کلاس بیرته ډیلیټ شو نو ګور بیا چې کله کلیک کوم نو بیا ګور هغه کلاس اډ کیږي چې بیا کلیک کوم بیا هغه کلاس ډیلیټ کیږي نو دا موږ سره چې دا موږ سره ایونټس او په ایونټس کې موږ چې کله له فنکشن څخه set attribute او remove attribute سره په استفاده سره چې موږ دا کار کوو نو هغه موږ کولای شو تر سره کړو دا یو وړوکی پروجیکټ صرف د دې لپاره چې تاسو وګورئ چې مخکې موږ کوم جاوا سکرپټ استعمال کوو د هغه نه وروسته موږ څه کار کولای شو تر دې باندې موږ خو پروجیکټس کوو اعلی پروجیکټس کوو خو چې کله لخر موږ نور هم جاوا سکرپټ خو وایو